ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل چین ته د طالبانو له سفره کوو. د طالبانو یو 9 کسیزه پلاوی چین ته تللی. ویل کېږي چینایي چارواکو له طالبانو غوښتي څو د ختیځ ترکستان اسلامي حرکت د بېلتون غوښتونکي اسلام پاروي غور جنګیالیو پر خلاف اقدامات وکړي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي موږ د افغانستان د بربادۍ طرفو ته چې پردي او شبکې غواړي چې هېواد د جګړې په ډګر بدل کړي نه تسلیمیږو. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي آیا د افغانستان ملي ګټو ته ژمن یاست که د شبکو؟ آیا غواړئ د نفاق زړي وکرئ او آیا غواړئ ابادي او ملي بنسټونه ویجاړ کړئ؟ ملي بیرغ د اسد 2 نیټه د افغانستان د بیرغ د ملي ورځې په نوم نومول شوی. نن دغه ورځ په ټول هېواد کې په بېلابېلو مراسمو سره ولمانځل شوه. افغان حکومت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي طالبانو په افغانستان کې د حمل میاشتې له پیل څخه د سرطان تر پایه پورې 93 ځانمرګي بریدونه، 650 توغندیز بریدونه، 1415 چاودنې، 840 هدفي وژنې او 623 ځمکنۍ نښتې کړې دي چې 15580 ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. طالبانو بیا تر دې دمه د دغه وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د بحران نړیواله ډله وایي پر پاکستان له فشار پرته افغانستان کې سوله ناشونې ده او وروستی خبر دا دی چې چارواکي وایي د وسلوال پوځي چورلکې په هلمند ولایت کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې. راپورونه وایي چې پیلوټ په پوره زړورتیا سره الوتکه کنټرول او د لښکرګاه ښار په یو ښوونځي کې کېنوله. په دې پیښه کې هېچاته زیان نه دی رسېدلی. خو ځینو خلکو بیا ویلي چې دغه چورلکه هغه مهال د طالبانو لخوا وویشتل شوه چې په یوه سیمه کې بمباري ترسره کوله. په هر حال د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لیوه بخښونکي خدای بسپارم. د الله په امان.